بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د خدای پاک چې هغه ډیر مهربانه او بخښونکی دی. اذا جاء نصر الله والفتح، کله چې د الله پاک برست راشي او برای در په برخه شي. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، او ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم ته ګورې چې خلق ډلې ډلې د الله پاک په دین کې داخليږي. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نو د خپل رب له ثنا ستاینې سره دغه تسبیح وکړه او لغنه بخنه وغواړه، بېشکه هغه ستر توبه قبلونکی دی.